ها بسم الله الرحمن الرحیم. نن درس ته راځو، سټارټ ته رالو، پروګرامز ته راځو، آفس ته راځو، ورډ ته راځو. ورډ هم اوپن کو، تیر درس هم ویلی صحیح شو، څه مسله ونشته ضرورت. ها نن راځو ویو پرنټ. صحیح شو. نو اول لومړی موږ څه کوو؟ لیکل لږ زیات کوو، F4 پرس کوو چې لیکل زیات شي. ها اوس زه راځم چېرته مونږ سره چې دی په څلور ورقې دي او په څلورم ورقه کې ولاړم. صحیح شو. نو زه راځم چېرته پیج 1 ته رالم. دلته رالم. اوس راځو چېرته پرنټ ته. پرنټ څه ته وایي؟ چاپ کولو ته. پرنټ باندې کلیک کوو. مونږ ته وایي پرنټ نیم. تا سره کوم پرنټر دی د هغې نوم کوم دی؟ صحیح شو. چې کله مونږ پرنټر انسټال کوو نو د هغې نوم راځي. ګوره زه دلته راځم سټارټ ته، کنټرول پینل ته، او دلته پرنټر ته راځم. پرنټر کوم یو دی؟ کی پریس کا کنه دا ده. صحیح شو. ګوره ما ته وایي تا سره دا دو پرنټر انسټال دي. نو چې کله تاسو بازار کې پرنټر واخلئ د هغې سره تاسو ته یو سی ډي درکوي. هر یو خپل پرنټر خپل سیریل نمبر لري. چې مثال ته انسټال کې د یو پرنټر سی ډي او کار کې په بل هغه به نه سپورټ کوي. نو تا ته پرنټر چې کوي کیسټ درکوي، هغه کیسټ به انسټال کې بعد هغې نه به راشي، بیا به دلته ته هغه انتخابوي، بیا به ستا پرنټر کار کوي. ګونې ستا پرنټر دي په 99% صحیح، خو چېرته تا دا سلیکشن صحیح نه کړی. مثال دا زه والم زما پرنټر به کار نه کوي ځکه هغه کمانډ غلط ما انتخاب کړی. وایي پرنټر نیم دی کوم دی؟ زه ورته یم دا یو دی. دا بای ډیفالټ سیټینګ کمپیوټر په خپله ورکوي. آل پیج ټولې ورقې چاپ کول غواړي، زه ورته یم پرنټ اوکې. چې کله اوکې کوم د اولې ورقې نه تر څومې ورقې پورې به مونږ ته چاپ کړي؟ څلورې به ټولې چاپ کړي. بې ضرورت نشته چې زه بار بار دغه کوم. زه کله اوکې کوم بس پرنټر به سټارټ شي، په خپله به منډې وي. بیا را چېرته پرنټ ته مونږ ته وایي کرنټ پیج. کرنټ څه ته وایي؟ موجوده پیج ورقه. زه اوس کوم پیج کې ولاړ یم؟ اوله مثال زه راشم دې پیج کې ودرېږم، دویم پیج کې زه ولاړ یم. صحیح شو. نو زه چېرته راځم؟ زه ورته یم صرف همدا کوم پیج کې چې ولاړ یم دا راته پرنټ کړه. نو کوم پیج دی؟ کرنټ پیج، دویمه ورقه. زه ورته یم اوکې. نو چې کله اوکې مې کړو موږ سره پرنټر دا به څه شي؟ پرنټ به شي. بل موږ سره پیجز دي. اوس زه راځم لیکل نه نوړم زیاتوم. 4 پیجه دي. F4 مې پریس کړو. ما څه دی څو پیجه ولیکو؟ 33 پیجه دي. او زه رالم مثال په پیج 1 کې ولاړ یم. صحیح شو. چېرته راځم؟ پرنټ ته راځم. پرنټ باندې ما کلیک کو. زه ورته یم کرنټ پیج باندې خو پوه شي چې کومه ورقه کې ولاړ یم. پیجز مثال زه ورته یم د 1 نه اپ ټو د اولې ورقې نه تر 15مې پورې ما ته چاپ کړه. اوله دویمه ان تر 15 پورې به دا نورې ما د مه چاپوه. نورې باقي چې کومې دي هغه به نه چاپوي. یا مثال زه راځم زه ورته یم د 15 نه منفي تر څو پورې، دا منفي علامه دلته تر ورکوي. صحیح شو. تر 33 پورې 33. صحیح شو. 33 پورې ما ته څه کړه؟ چاپ کړه. نو چې زه کله اوکې کوم دا به څه شي؟ چاپ به شي. ستا که چېرته مونږ ورته ورکې مثال خبر دی وي ورکې کې ولې تصریح خبرې مثال خبرې ښي زموږ پرنټر کې مونږ ورته وي دغه 15 ورکې پرېږده، دغه 15 نه خو تر 30 پورې 30 پورې چاپ کړه. دغه اولې ورکې د اول سیز نه یې ښي مثال خبره دا به اولې پرېږدي 30 ورکې ته به نه دا خو هلته نه ګوري که دلته دا خو کمپیوټر اتوماتیک خپله سپورټ کوي. چته او لیکنه دلته ده. صحیح شو. پرنټر کې خو ستا هغې سره کار نشته، هغه اول یې او که اخر یې. دا خو موږ سره تر شي. مثال یو کس وایي چې زه مثال اوله ورقه چاپ کومه، کاما 10مه ورقه چاپ کومه، کاما مثال 15مه ورقه، کاما 19مه ورقه، کاما 20مه ورقه، کاما 31مه ورقه. اوله ورقه به چاپ کړي نورې به پرېږدي، 10مه به چاپ کړي نورې به پرېږدي، 15مه به چاپ کړي. همدا شانته چې دلته مونږ کومه اندازه ورکړي هغه به مونږ ته چې کړي چاپ به کړي. دا باقي ورقې به پرېږدي. کمپیوټر دې نه پوهېږي هغه ورق صحیح دغه نه دلته اندازه ورکړل شوې. ګوره اول پیج، 10م پیج، 15م، 19م، 20م، 31م دا ورقې به چاپ د دې ځینې دا پیژني. بل موږ سره سلیکشن آف دی. سلیکشن یو انتخاب شوی ځای ما ته پرنټ کړه.
اوس دا ځای ما انتخاب کوم دا نور لیکل هسې فضول دي زه ورته وایم دا چیک کا پرنټ کا نو زه چېرته راځم او پرنټ ته راځم ګوره سلیکشن آن شو دا کوم لیکل چې ما انتخاب کړي دا ما ته چیک کا پرنټ کا نو چې زه کله اوکې کړم دا به ډایرکټ اتومیټیک موږ ته څه شي پرنټ بشي انتخاب شوی ځای موږ ته بالکل ویری ګډ صحیح شو بل موږ ته وایي پرنټ څه درته پرنټ کوم اوس موږ چې د فی الحال په ډاکومنټ کې کار کوو نو موږ باید دلته څه سلیکشن وکړو ډاکومنټ که چېرته موږ پراپرټیز بیا وروسته راشو موږ پراپرټیز وي او دلته دې کې مثال موږ نور معلومات ورکړو غواړو چې دا پرنټ کړو نو دا مثال دلته ایډوانس دی کې نور موږ دغه کړی زه غواړم چې دا پراپرټیز پرنټ کړم نو که چېرته پراپرټیز ته زموږ ضرورت وي نو بیا دې کې پراپرټیز اخلو خو اوس موږ فی الحال ضرورت څه شته د ډاکومنټ د ډاکومنټل پرنټ وسره کم پرنټ کې آل پیج ان ارینج ټول ورکه په ترتیب سره لکه آل غونډه کار کوي صحیح شو بل موږ سره د 8 پیج تا کې صفحه موږ سره اوله دریمه پنځمه همدا شانته تا کې صفحه 8 پیج جفت صفحه 2 4 شپږ اته د لاس صحیح شو ایون بل موږ ته نمبر اف کاپیز موږ سره څو ورکه دي 3 ورکه زه ورته د هر یوې نه ماته 3 کاپۍ وباسئ اوس دلته موږ سره څو کسان دي مثال 3 کسان یو نو یو کاپي ستا شو د 3 شو یو د دې شو یو د دې شو نوي ورکې نو اوس زه غواړم چې یو که چېرته مثال یو کس ته چاپ کوم نو یو لیکم یو کاپي به وباسي نو که کسان 3 یو مثال 3 به ولیکم د هرې ورکې نه به 3 کاپۍ وباسي بل موږ سره کولټ دی ګوره 1 2 3 موږ سره 3 ورکې دي نو اوله ورقه دویمه دریمه څلورمه پنځمه شپږمه ان تر 3 پورې دا به مکمل اول نه تر اخر پورې ختمې کړي بیا به دویم کس ته د سر نه شروع کړي بیا به دریم ته د سر نه کړي زه هم چې نه هسې لانجه راځي څه وکړه کولې ټیک مارک ایسته کړه د اولې ورقې نه 3 موږ ته وباسه بیا دویمې ورقې ته لاړ شه د هغې نه 3 وباسه د هرې ورقې نه 3 وباسه صحیح شو بل وی پیچ پر شیټ یو ورقه څو حصې کم درته زه ورته هم 2 حصې کا صحیح شو نو 4 حصې کا دلته راځو پراپرټیز ګورئ پیچ پر شیټ زه ورته هم دا یو ورقه څو حصې کا راته 2 حصې کا 2 حصې په یو ورقه کې 4 حصې کا راته صحیح شو چې څومره حصې تر 14 پورې اخیستی شي نارمل 1 دا کلوز کا دلته پراپرټیز کې ده صحیح شو دی ورته راشه دلته عملي تا ته نه ښایي ښه ګورې زه اته والم عملي نه ښودوي پراپرټیز کې تا ته عملي ښایي ګورې زه 4 والم دلته ښایي بېرته نارمل ونالم دلته مون ښه بل وایي پیپر سایز کومه ورقه اخلي موږ چې ډېره زیاته استعمالو هغه کومه ورقه ده A4 دا ډېره زیاته استعمالېږي دې کې څه مسله نشته